set data source. سلیکشن به دلته وایو راځو ډسپلی ته ډسپلی کې د شو میپ ټیپس یوز پرایمري ډسپلی فیلډ یو scale symbols when a reference scale is set او بل transparency دا transparency په دې کې ډېر مهم ده او ورسره د hyperlink show map tips څه ته وایي دا چې کله ته چک کې دلته راوړې ګورې تا ته دا ښیي یا مثال لاین ده په لاین دې کله راوړ تا ته به دا ښیي خو څه شی به یې دلته ښیي چې د ده ګوره شیپ لینث دلته پرایمري فیلډ سته که چیرې ته دا ایریا کې نو بیا به دلته چې ته دا کرسر ږدې څه شی به تا ته ښیي تا ته به د ایریا صحیح ده دا میپ ټیپ ده په هر شی چې کېدې مثال چې تا ډیجیټایز کړی په راسټر نه په همغه شي تا ته دا د هغه ټول بار غوندې راځي تا ته به دا ښیي دا هغه کې صحیح دلته دا هغه یې صحیح نه ښیي که نه دا ښیي درته تر څو چې په دې کرسر ده یو 15 ثانیې پورې که 3 ثانیې پورې تا ته د دا ایریا ښیي راځي دغه هایپرلینک ده دا یوازینی شی چې موږ تاسو ته دلته هم ډېر په درد خوري هغه دا ده فرض کړه د ده ډیټیل چې ده د پارک دا په ورډ ډاکومنټ کې لیکلی یا پی ډي اف کړی دی او یا د همدې پارک تا سره یو 10 پکې عکسونه ده چې ته غواړې انټراکټیو میپ داسې جوړ کړي یو نقشه چې که څوک په دې کلیک کړي هغه ته د عکسونه هم وښیي مثال ته دا پرزنټیشن دلته په جی ایس کې چاته ورکوي ښیي یو چاته دا نقشه هغه وایي چې د دې عکس سره شته ته به همدغلته کلیک چې کړې د دې عکسونه یو په یو ټول درته وښیي اول د ده لپاره چې ته دلته هایپرلینک ورکړې ته باید دا آیډنټیفای ټول دې واخلې صحیح ده دا باندې کلیک کړي چې دا څه شی ده دا دلته راځي ګوره پارکس ده دا ایریا ده پارکس په دې ده چې دلته تا نوم پارکس ورکړی او پرایمري فیلډ موږ ایریا اخیستی نو تا ته یې متر مربع کې چې د ایریا ښیي اوس په دې ته رایټ کلیک که دلته تا سره څو آپشنه راځي یو د فلش چې کله ته دا کلیک کړې نو دا فلش کوي درته راځي زوم ټو که چیرې ډېر هغه وي دا درته زوم کوي یوازې همدغه ساحه درته زوم کوي صحیح ده همداسې نور آپشن دي پن ټو هم همداسې سلیکټ هم انسلیکټ هم همداسې راځي اډ هایپرلینک ته غواړئ چې دې سره یو شی ته لینک کړي ګوره لینک ټو ا ډاکومنټ لینک ټو ا یو آر ایل یو آر ایل چې ده ویب سایټ ته ځي اوس فرض کړه تا سره د اکبر ویب سایټ ده یا ته همداسې دلته یو ویب سایټ تا ته معلوم ده bbc.co.uk/پښتو هر شی چې که نه زه ورکوم مثال چې akbar.org صحیح ده ما یو آر ایل ورکړه زه دا اوکې کوم دا هم کلوز کړم اوس چې ده دغه هایپرلینک ګورې مخکې دغسې و اوس هایلایټ شو دا ته اخلې دلته کلیک چې کلیک دې که دی به اتومات همغه سایټ ته ځي که چیرې یو آر ایل دې ورکړی که چیرې یو آر ایل نه وي زه پای مې بېرته واخیست تیار دا د پارک یې اخیستی راغلم دلته اوس ورته وایم چې دلته ریموو مینیج کې دلته ما دا ورکړی دا زه غواړم ترې لرې کړم صحیح ده دا وایم ریموو چې ریموو مې کړ اوکې اوس غواړم دلته یو ډاکومنټ چې ده هایپرلینک ورکړم که هغه ایکسل وي ایکسس وي پی ډي اف وي چې هر شی وي اکسس ما نه ده کړی خو ایکسل پی ډي اف ورډ دا شیان اخلي نوټ پیډ فرض که زه راځم ډیسکټاپ ته هیڅ شی نشته دلته دا عکس صحیح ده دا د چوپر ورته اوکې که چې اوکې دی که بس دا کلوز که راشه دا هایپرلینک دلته کلیک که د یو اتومات تاته دا عکس که سمه ده اوس که ته غواړې چې دلته دوه درې هایپرلینکه دې ته ورکړي هم ډاکومنټ هم عکسونه نو بیا به هم زه همداسې د آیډنټیفای ټول سره ګوره add another hyperlink first که بیا ډاکومنټ د یو آر ایل د هر شی او اوس
راځئ مینج ته چې راغلی ګوره دلته تاسو سره څو اپشنه دي اوکې کینسل داسې ورته تللی شي دا سلیکټ ده که د اوکې که راسن ځي هغه ته صحیح ده کوی کینسل دا وینډو بیرته کلوز کړئ اوس راځي جمپ ټو که چیرې تا یو نه زیات هغه ورکړی هایپر لینکونه مثال 10 قطعې عکسونه تا ورکړي نو ته بیا جمپ کم یو ته ځې اول ته دویم ته دریم ته څلورم ته که ته دا ریموف کول غواړې دغه ده او که څو دانې وي ریموف آل او که همدغلته هم اډ کول غواړې نو اډ نیو بیرته تا ته همدغه اپشن راځي بیا ورته دا هایپر لینک صحیح ده فلش زوم فان سلیکټ ان سلیکټ هایپر لینک اډ هایپر لینک مینج هایپر لینک چې کله دې اډ که بیا نور ځې مینج ته یا نور مینج کوي دغه ځینه که ډیلیټ کوي که ریموف کوي کریټ بک مارک دا ډېر ښه اپشن د دلته هم کېږي او پخوا دغلته هم کېده ویو ایډیټ کې دغه د ځای بیخي بیل کړی دا د کریټ بک مارک اوس غواړې ته فرض که په 15 شپږ ډسټرکټونو کې کار کوي ناحیو کې کار کوي هر ناحیه یو خاص ځای کې کار کوي د لپاره چې هغه بیا بار ته پین کوي یا درنه ورک نشي نو ته څه شی کوي هماغه ځایونه کې چې ته کار کوي یو یا دوه ځایه یا لس ځایه هغه نه ته څه شی جوړوي بک مارک جوړوي که ته چیرې غواړې اوس فرض که دغه پارک ده زه دا کریټ بک مارک کومه بک مارک 1 یا مثال شارنو پارک بک مارک شو اس اچ اوس ګوره زه راغلم دې پارک کې صحیح ده دلته مې کار وکړ یو ځل مې په یاد شو چې ولا هلته ما څنګه کړی چې زه دلته راغلم نو ته په ځای دی چې بیرته دا فن کې داسې که نه دا خو ډېر نږدې ده که چیرې ډېر زیات بیروبار ساحه زیاته وي نو په هغه صورت کې ته بک مارک اس اچ اتومات دی بیرته دغه کوي نو دا یې هم ډېر ښه ټول دا د شو هایپر لینک چې هایپر لینک د نه یې ورکړی دا هغه وي دا به آف صحیح ده دا بیرته ګرې شو اوس چې هر څه وکړې دا کار ده آیډنټیفای ټول سره ځې دا د آیډنټیفای که دلته پې رایټ کلیک اوس راځو د ټولو نه مهم شی چې دا ټرانسپیرنسي چې د اکثر موږ عکس ته ورکوو او یا دې ته هم ورکولی شي شیپ فایل ته هم ورکول کېږي عکس ته هم ورکول کېږي خو ښه دا ده چې ته ډیم ته ورکړې دا ایلیویشن ډیټا چې زموږ وي که نه اکثر چې ته نقشه جوړوې یوازې شیپ فایل دی اچولی یو خو دا د ډېر ځایونه خالي پاتې کېږي زموږ هم داسې کېږي کله کله دغه ځای کې عکس ګورې دغه خالي ده او یا یې د لپاره چې تا دا شیپ فایلونه یو خاص شکل واخلي د هغه لاندې موږ ډیم اچوو چې عکس دا نقشه ډېر ښایسته راشي بیا هغه ته چې د موږ ټرانسپیرنسي ورکوو او یا هیل شیپ ته یې جوړوو د هغه لپاره چې نقشې د لکه اټراکټیو راشي د ټولو نه مهم شی چې دلته دا سمبالوجي ده او زموږ تقریبا ټول دی ورته دا تیماټیک میپس وایي هغه نقشې چې یوازې رنګ کې ښودل کېږي مثال نفوس ته کوم ولایت کې زیات ده هغه په دې رنګونو ښودل کېږي یو داسې ده تا سره یو نقشه ده دې کې د پاپولیشن هم شته ایریا هم شته ته پاپولیشن ډنسټي معلوموي پاپولیشن ډنسټي داسې معلومولی شي چې یو کالم دې ورته جوړ کړ هلته دې دا هغه دې واخیست نفوس په ایریا دې تقسیم کړ نو دومره خلک په دومره کیلومتر مربع کې اوسي اما دې یو اپشن داسې ورکړی چې حاجت د دې نشته چې ته دا یو بل کالم جوړ کړې دا په دې تقسیم کړې او د هغه نه پاپولیشن ډنسټي جوړ کړې نه دی درته همداسې هغه کوي یو فیلډ واخله په بل نارملایز کړه یعنې دا په دې درته اتومات خپله تقسیموي پرته له دې چې دی درته کوم کالم جوړ کړي دلته نقشه تا تقسیمه کوي هماغسې جوړوي پاپولیشن ډنسټي او درته ښیي چې کوم ولایت او داسې نقشو کې موږ ته د سکیل ضرورت نشته ځکه هغه ویژوال او ګرافیک غوندې نقشې ګوره فیچرز کې چې ده دا ټول شیان ستا دلته دي راځې سنګل سمبل په دې معنا ده چې دا شیان چې تا ډیجیټایز کړي دا ټول په یو سمبول تا ته ښیي ټول به یو رنګ وي دام سور ټول په سنګل سمبل باندې اوس راځئ کټاګوریز ته کټاګوریز کې چې ده ته یونیک ویلیو ورکوي یونیک ویلیو په دې معنا ده
چې دا څومره شیپ فایلونه دي دا چې په کوم فیلډ باندې ګوره ویلیو فیلډ په کوم فیلډ باندې ته تقسیموي چې څومره ګروپونه په هماغه فیلډ کې دي د دې شیپ فایلونو هماغه ګروپونه درته جوړوي. اوس فرض که زه دا ایریا باندې هغه کوم صحیح ده ایریا باندې مې تقسیم کړ اوس ورته وایم اډ آل ویلیوز او اډ ویلیوز دې دواړو کې فرق شته. اډ آل ویلیوز ګوره څلور پارکه ده څلور ایریا لري څلور رقمه که چیرې څلور پارکه تقریبا د دوو پارکونو ایریا مساوي دي بیا درته دوه کټګوري ښیي. اوکې صحیح ده دا یو رنګ دا بل رنګ دا بل رنګ دا دغه جی آی اس کې مهم ده. اوس دی درته څه شی کوي اډ آل ویلیوز او اډ ویلیوز. اډ ویلیوز کې چې ده که غواړې مثال تا سره دلته 200 پارکه ده په ټول افغانستان کې ته غواړې مخصوص هغه پارکونه هغه کې چې د هغه ایریا مثال دا 200 کیلومتر مربع یا 100 کیلومتر مربع یا 15 کیلومتر مربع که ته هغه ویلیو دوی ته ورکوې په هغه صورت کې یوازې هماغه تا ته ښیي چې کوم تا ویلیو ورکړی او که نه اډ آل دی که ټول درته ښیي. او داسې هم کولی شي چې ته ټول اډ کړې دلته او بیا یو چې کوم تا ته نه ده په کار مثال ما ته دغه نه ده پارک په کار ما ته معلوم ده دغه خصوصیات دغه نه ده په کار ریډ صحیح ده. اوکې دی اوس څه شی کوي ګوره یو دوه درې خو دا هم درته ښیي دا په کوم رنګ ښیي دغه ده دا په دغه ولیو درته ښیي. اوس د ده لپاره چې دا ونه ښیي دا چې ده اوس یو مشکل دلته کله اکثر دا پیښیږي دغه ته ته متوجه اوسئ. ګوره دی څه شي او لیجنډ کې درته څه شی ښیي روډز ده هینډ پمپس ده پارکس کې چې ده ما ته دغه درې په کار دي خدای ګوره دا شی ما ته ښیي دا اضافي ده او دا رنګ هم ما ته ښیي. بیرته راځي دلته دا چک ده دا به انچک دا ګوره داسې ده دا به هم ډیلیټ کړې که دا ایریا نه ښودل غواړې هم دا هم ډیلیټ کړه دا ما ډیلیټ نه کړه. اوس چې ده هغه رنګ تا ته بیخي نه ښیي همدغه درې چې تا په کار ده دا ما ته ښیي. اوس دا ما په دې ډیلیټ نه کړه چې دلته راځي دا کټګوري څه شی ده پارک ده خو دغه څه شی ښیي د ده لپاره ته کولی شي دا دلته هم او هلته هم دلته صرف که F2 وهه دا د F2 کار نه کوي یو ځل کلیک کړه بیا یې چې ورو کلیک کړې نو دا هغه کېږي. دلته به ته ورته ووایې چې ایریا مثال متر مربع کې اوس دا بېرته آوټ کلیک کړه. اوس دا پارکونه ده خو دلته تا ته د څه شي په اساس دا کلاسیفای شوی ایریا ان سکویر میټر او که چیرې غواړې چې دا بیخي ټول پوهېږي چې دا ایریا ان سکویر میټر ده دا بیخي ته یې ریموف کوې نو بیا هم دلته ځې دغه هم چې ده ډیلیټ کړه اوکې بس بیخي به پاک صفا دا و یونیک ویلیو دا و سوري دا و سنگل سیمبل دا و یونیک ویلیو او په هر یو شی چې ته تقسیموي دلته کولی شي. دا نظر هغه ټیبل هغه دی اټریبیوټ ټیبل ده بالکل همدغه وجه ده چې اول باید ستا اټریبیوټ ټیبل جوړي د هغه نه وروسته پرې ته دا او کله رم پې دا ده که چیرې ته غواړې چې دا بدل کړې مثال زه لږ تیز اخلم دغه رنګ کې ښیم داسې ایښودلی شي بیا یې د ځینې تغییرولی شي خو دغه شی ډېر مهمه چې مثلا دا اکثر پاتې کېږي. او ګوره دغه هینډ پمپس دا چې دا ایلیس چې ته ورکړې که نه هغه ډېر ښه ده هغه د یو اتومات درته دلته ایلیس ښیي او که چیرې هغه د نه یې ورکړی بیا د ځینې جنرل نه ته مجبور دا جوړ کړې دا ته یخ ورکړه داسې سپیس ورته ورکړه اوس هېڅ خبره نشته اصل چې فایل په همغه نوم ده خو دلته چې ده تا ته دا ښیي صحیح ده همدغه دوه درې شیان